د مشرانو عزت کوئ کشران به ستاسې عزت وکړي هر څوک د تکلیف پر اندازه مقصد ته رسیږي د علم حاصلولو ته به ته ورځې علم نه درته راځي د مور او پلار سره نیکی او احسان کول د جنت لار ده عناد او حسد داسې ناروغي ده چې نه جوړیږي د ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه ګناه چې نه لري ورونه په سختیو او مشکلاتو کې پیژندل کیږي کم څوک چې لوړوالی غواړي هغه باید شپې رونې کړي کله چې اخلاق نه وي بیا نو ښایست ارزښت نه لري که غواړې چې رزق دې ډېر او زیات سي نو خیراتونه ورکوه که د نورو خلقو خولې نسې تړلی نو خپل غوږونه وتړه جهل او ناپوهي د ژوندیو انسانانو مرګ دی د حسد کوونکي زړه د ټولې نړۍ په روښنایي نه روښانه کیږي هیڅ شی داسې ژر نه وچیږي لکه د ښځې اوښکې هوښیاران حق ته باطل نه وایي او باطل ته حق نه وایي له یتیمه دا پوښتنه مه کوه چې مور یا پلار دې څنګه مړه سوه که حاله او متکبر انسان علم نسی حاصلولی خپله نیکي داسې پټوه لکه خپله بدي چې پټه ساتې خبره که څه هم غشی نه دی خو زړونه سرې کولی سي که چا ظلم وکاره تاوان به وریبي خپله نیکي داسې پټوه لکه خپله بدي چې پټه ساتې په خوشحالیو کې لویه خوشحالي دا ده چې مسلمان یې د جنت دپاره کوښښ کوه دوزخ ته خو په اساني سره ورتلی سې هغه څوک چې ښایسته ښځه غواړي ولور نه پر درنیږي هغه وعده چې پر ځای یې نه کړې بې سببه دښمني ده د توبې تر طلبولو د ګناه پرېښول اسانه دي که ته پر حق یې نو د آواز لوړولو ته ضرورت نشته کله چې زړه سخت سي سترګې اوښکې نه تویوي صبر داسې یو ګل دی چې په هره باغچه کې نه شین کیږي د سترګو ړندوالی د زړه تر ړندوالي ښه دی د پښې ښویېدل د ژبې تر ښویېدلو ښه او بهتر دی وایي نقد هګۍ د پور تر چرګ ښه ده که کامیابي غواړې د کامیابیو پر لارو رهي سه د پښې ښویېدل د ژبې تر ښویېدلو ښه او بهتر دی